د نهرشاهي ولسوالۍ مسؤلان په ټولو برخو کې د خپلو فعالیتونو څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. ډاډ یې ورکړ چې په دې ولسوالۍ کې به خلکو ته په ټولو برخو کې کاري زمینه برابره کړي. د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ ولسوال د تیر یو کال په موده کې د خپل کاري کارکړنو او فعالیتونو د توضیح ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې له یو شمېر اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د ځینو ادارو د بشري مرستو یادونه هم وکړه. رفاه اسلامی پاکاری جویها در 4 قریه جمعا 900 نفر مصروف کار شده. از طرف حوادث که از در حدود 700 بوره آرد توزیع شده. از طرف زراعت و مالداری در حدود 316 تن گندم در برنامه کار در بدل غذا به مردم توزیع گردیده. د نهرشاهي ولسوال د خپلو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د دې ولسوالۍ خلکو سره لا زیاتې بشري مرستې وکړي ترڅو دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ نشي. به خاطر رفع مشکلات مردم ما از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که خواهش میکنیم که باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند از طریق صحت یا از صحت باشه یا از فقر و بیچارگی کار برای مردم پیدا شد که مشکلات مردم حل شد. نهرشاهي ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له ګڼ میشتو ولسوالیو څخه ده چې د دې ولسوالۍ 90 سلنه وګړي یې کروندګر دي.